طنز ته تر اوسه پورې کومه خبره تا کړې ده په هغې باندې ټول پښتانه دا د ځان یا پي ټي ایم دا کیسې نه پکې دا د ټولو طریقه ده کومه مطالبې شوي دي دا ډېرې بهترینې وي او بیا چې څنګه منلې شوي دي دا هم ډېره او آینده به هم په دې باندې چې څه هم وي دا ناست کسان خو ډېر ساجد په کم تعداد کې دا ټول پښتون قام درسره ولاړ مثال کله هم د دغو پښتنو په منځ کې ځان یوازې شمار نه او کله هم دا موږ درته یوازې ماتې هره ورځ هر وخت به موږ درسره ولاړ یو یو مثل یو راتلو په فاصله کې دا وایم چې موږ د ټولو پښتون ولس د ټول پښتون قوم نه ډېر خوشحاله یو ځکه چې دا زموږ ته د پښتانه ټول یو پښتانه یو ځکه دا ځایدونکي دا د مومندو بچی و نه دا د ټولو پښتنو بچی خو چې موږ سره په دې غم کې دا خلک څومره ولاړ وو څومره تکلیف یې ویسته بلکې دغه میډیا چې دا نن راغلې ده دوی زموږ اواز نه اوچتاو موږ سره لاس پروت و هم زموږ لاس اواز چا نه اوچتاو خو چې کله دوی دا ولیدل بلکې دوی موږ ته یو خبره دا هم وشوه چې دا پښتانه په اسلام مین دي دوی به اوس روژه کې تنګ شي دا به خورېږي خو چې کله دوی ولیدل چې دوی سره د روژې په دې سړک باندې ناست یو پاسینه نن د هغې دغه د اتفاق او د دغه زور چې زموږ مطالبې هم واورېدل شي او زموږ چې دی دغه میډیا دغه هم راغله خو دا کومه دوه میډیا شوه هغه چې پروپاګنډه کړې وه دوی کوشش کاوه چې دغه زموږ دغه ایشو دا متنازع کړي دې له یو بل رنګ ورکړي دغه کې چې کومو خلکو شاته دغه کردار ادا کړی دغه هم ناوړی کردار دی موږ د هغې هم غندنه کوو او دغه دوه کوم نیشنل هغه چې دي زموږ چینلې چې دي دوی چې کوم کردار ادا کړی ځکه چې دا هر څه ترې لرې کړي د پښتون بچی هم ترې لرې کړي د انسانیت قتل شوی د انسانیت قتل شوی نو د انسانیت په قتل باندې چې زمونږ اگر انسانیت کے قتل پہ ہمارے میڈیا اس طرح غلیظ انداز پہ پہنچ سکتا ہے اس طرح گھٹیا حرکت جس طرح دو چینل نے کیے ہوئے اتنے گھٹیا حرکت کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ہم اس کے ابھی اس کے خلاف کچھ بولنے اگر بولے تو میرے خیال میں اس کے لیے خود ہی کافی ہے اگر اس چینل والوں کے جس نے یہ کام کیا ہوا ہے اس کے اپنی بچی کے ساتھ ہم نہیں چاہتے خدا کسی انسان کے بچی کے ساتھ اس طرح کوئی عمل نہ کرے لیکن اگر اس کے ساتھ ہو سکتا ہے ہو جائے تو اس کا کیا سوچ ہوگا تو منگ ټول پښتنو مشکور د ټول خلکو مشکور د ټول لیډرشپ مشکور چې دغلته رالل کېناستل او بیا د پاکستان د هغې مظلومې طبقې ټولو که هغه بلوچ دی که هغه سندی دی که هغه پنجابی دی ټولو پکې یو ډېر ښه کردار ادا موږ د ټولو مشکور او د خاص کر د دې دوه ایمنګانو که زه یې نه ویم نو دا به زیاتې چې دوی دواړو ما سره د شپې د 8 بجو نه په سړک باندې ناست وو او د بېګا د 9 بجو پورې د 10 بجو پورې موږ سره په سړک باندې دلته ناست وو او سره د ټولو ځوانانو ملګرو مشکور د دوی هم شکریه ادا کوم خو چونکې دا د مصروفه خلکو د دومره مصروف باوجود موږ سره دوی دلته ناست وو نو د ټول قوم او د حکومت چې موږ سره کومې وعدې وکړلې کومې موږ سره پرون وعدې کړلې او نن زموږ د سپیکر صاحب سره کوم ملاقات وشو
هغې کې چې کومې خبرې د مغې معاهدو تایید وشو پیشرفت دا وشو چې یو خو موږ ته اف آی آر کاپي میلاو شو اف آی آر اعلان شوی هغه بېګا شوی او هغوی دا وویل چې کوم تاسو سره زموږ معاهدې شوي دي دغه به منوعاً تاسو سره ثبتوي دغه به منوعاً هغه دغه خبره یې هم وکړله د کمپنسیشن خو هغه د هغوی حکومت د خپل اړخه وکړه زموږ مطالبه نه وه ورسره موږ دغه نه ده کړې هغوی دا وویل چې یاره داسې څه انسیډنټ وشي حکومت د خپل طرف نه یو څه امداد کېږي هغې باندې هم موږ چې دی فایل ورک کړی دی هغه روان دی نو موږ د هغوی د دغې سپیکر صاحب د دغې میټینګ نه هم ډېر کافي مطمئن وو چې یاره مطلب دا زموږ دغه مطالبې واورېدې خو زه یو میسج د پښتون قوم ته ورکوم مظلوم طبقو ته دا یې ورکوم چې که کله هم تاسو په خپلو مسایلو باندې په خپلو مسلو باندې دغسې راوتلی نو هېڅ داسې یو مسله لري نه چې ستاسو مسلې سره ولرئ خو د پښتنو اتفاق به پکار پکار چې موږ متفق او خپله بیانیه خپله مسله وپېژنو موږ خپله مسله وپېژنو هله به زموږ ټولې مسلې حل ټول خلک به موږ برداشت ځکه چې ما چې څومره اندازه وکړه په دې ملک کې څوک مني نه په دې ملک کې به ځان مني سره خلکو باندې چې زه هم د دې ملک وګړی زه د دې ملک کیسه یم نو بیا به تا سره دې دپاره به د اتفاق او د اتحاد ضرورت وي زه پوښتنه کوم ته بیا هم اپیل کوم چې متفق شئ یو شئ زموږ ټولې ډلې دا خبره نه کوم چې یو پي ټي ایم دی یو نېشنل پارټي ده زموږ چې پښتانه څومره پارټۍ دي که تحریک انصاف دی که مولانا صاحب دی که جمعیت علما اسلام دی که جماعت اسلامي ده که پیپلز پارټي ده د پښتنو څومره پښتانه چې دي په دې یو خپله پښتنو د ایشو لپاره باید چې موږ را یو شو او یو میدان او یو ډګر مثال خبره وکړه او خبره وکړه لکه دا ایشو دا نه ده چې لکه څنګه چې موږ په سوشل میډیا باندې چا به پښتانه مین خبره افغان دي لکه مین خبره د انسانیت ده لکه مطلب چې کم ظلم شوی کم زیاتی شوی دی بیا مین خبره دا ده چې د ماشوم په دې مخ باندې کم معصومیت وي هغې ته بیا انسان وګوري زه دا وایم چې دا خو کم از کم دی خو موږ انسان نه شو ویلی باقي چې کوم پیشرفت شوی و زه په لومبۍ ملاقات چې د دوی والد صاحب څخه کله زما وشو نو ده ته مو وویل چې یاره زموږ پارټي مارټي دا ټول څیزونه یو سایډ ته کړه زموږ چې څه کومه ستا خبره یخه خبره به زموږ هغې به زما په فیصله چې د دوی د والد صاحب چې کومه دا هم د دې ګوایي ټول ملګري چې کومه دي هغوی چې چا څه ویلي خو لکه دا والد صاحب د دې ګواه دی چې دلته زما لومبۍ ملاقات شوی ما چې ستاسو کوم سټیټمنټ دي په هغې باندې به زموږ ستوي باقي نن دا وفد چې کوم راغلی د والد صاحب هم راغلی او نثار بهدین سره راغلي سپیکر صاحب چې کومه خبره وکړه هغه دا خبره وکړه چې دا ایز ا پښتون هغه څنګه د همدردۍ او هغه څیزونه هغه وایي چې زم یو پښتون یم او په دې باندې زم دومره خفه یم لکه څنګه چې ټول پښتانه په دوه رسېدلي دي نو انشاءالله په دې ایشو باندې به موږ ټول په یو پیج باندې د خیر حسن او کومې پورې چې دلته انصاف نه میلاو شوی حقیقت دا و چې نه سپیکر صاحب ویلي چې ساجد او زموږ چې نور زموږ څومره ملګري یا نورتاج وي لکه موږ پارټۍ کې همدغه رنګې دا ایشو دغه کړي وو چې څومره منسټران وو څومره ایم این ایز وو هغه موږ داسې کړي وو بل خپل ځاني زموږ چې څنګه دلته ملګري په سړک باندې ناست وو حقیقت دا و چې موږ ته هم دغه رنګې خوب نه راغی لکه دغه ته چې به وکتو هغه ماشومې ته به دې وکتو دې ظلم ته به دې وکتو خو دې شته که موږ هم خوب کړی دی نو الله پاک دې وکړي چې داسې ناخوشګواره واقعې نورې نه راځي الله پاک دې زموږ په ټولو پښتنو سیمه کې خوشحالي راولي خدای پاک دې ترقي راولي دا غمونه او دا کم دردونه دي دا صرف د زموږ مقدر نه دی موږ به د بدلون دپاره کار کوو د دې خاورې د پښتنو د روان مستقبل لپاره به انشاءالله ټول په شریکه باندې کار کوو تاسو په روډ باندې وکړله موږ هغه اپریشیټ کوو تاسو دا ایشو ریس کړه خو موږ چې کوم ساجد وایي یا زه موږ چې کوم پی ټي آی زموږ حکومت دی موږ په حکومتي سطح باندې دا خپله خبره وړاندې کړې ده خپل مشرانو ته وړاندې کړې ده هغوی سره
کار به تاسو پکې وایي موږ ټول ناست یو هغه کوم چې د پولیس آی جي او هم پکې وغوښته ورسره چې کوم ډي آی جي او هم پکې وغوښته چې کوم اسلام آباد کمیشنر وو مخامخ هم دوی کېنول او د دوی چې کومې مطالبې وي هغه مطالبې به چې کوم انسان مړ شو هغه نه په مطالبو پوره کېږي او په څه کوم ظلم چې وشو هغه ظلم پکار دا ده چې داسې درنده زموږ په دې معاشره کې شته الله تعالی یې زموږ په دې معاشره او زموږ په سوچونو باندې رحم وکړي چې دا قسمه درندګي زموږ د دې معاشرې نه ختم شي او زموږ په معاشره کې امن راشي او زموږ په معاشره کې دا قسمه تمیز دا کوم چې د ماشوم چې هغې باندې د الله تعالی هم حق نشته او ماشوم ته داسې بېدردۍ سره قتل کېدل داسې بېدردۍ سره په هغې باندې ظلم کېدل د هغې موږ ټول په دې غم کې د ده شریک وو کوم چې د پولیس وال نه د سیچو نه کوم غفلت شوی دی چې 15 ورځې دوی مسلسل ورغلي دي او اف آی آر د لاج کېدو کوشش یې کړی دی او هغوی هغې سره تعاون نه یې کړی په هغې باندې نن خبرې وشولې او د هغه سیچو خلاف به دا سپیشل هغه ته آی جي ته دا وینا وکړل شوه دا سپیکر صاحب ورته ویلې چې دا د دنیا دپاره سبق دی ورته دا سیچو چې زما یو مسلمان ورور ته دا تکلیف رسېدلي او هغوی به له بار بار تانې ته ورتلل کوم پولي کلینیک وال هسپتال والا چې کوم غفلت کړی دی هغه ټایم کې چې کوم هغوی د څه په کار وو هغه څیز یې نه یې کړی په ډیوټۍ کې کوم غفلت کړی د هغوی د خلاف د جوډیشل انکوایري مقرر کړه او هغې خلاف به مکمل انکوایري کېږي دغې ساده د کمپنسیشن د حکومت طرف نه د دوی مطالبه نه وه په هغې کې به هم انشاءالله د حکومت طرف نه ورسره په پوره تعاون وي داسې قسمه واقعیت چې راځي زمونږ د پښتنو بالکل دې کې شک نشته چې زمونږ پښتانه یو غریب قوم وو مونږ محروم هم پاتې کړی شوي وو مونږ ته پوره خپل حقوق هم هر ځای کې نه دي میلاو شوي خو الحمدلله دا خبره مونږ په فخر کوو چې زمونږ د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته راغلی دی نو مونږ د پښتنو ته پکې نمایندګي